بد دنیا گئی ولیدا نن مې یو بل عجیبه د دنیا گئی ولیدا کړس د خنداو خو په شا مې ترې سلګۍ ولیدا ما یوه پیغله نن په داسې مزدورۍ ولیدا د هر ادم مې انتها د بې ننګۍ ولیدا ډېره مننه د کوره ووتمه ښار ته تلمه واورئ خلکه وم بې روزګاره څه روزګار ته تلمه واورئ خلکه د خېټې غم و لږ بازار ته تلمه واورئ خلکه مسافرۍ ته تلم انګار ته تلمه واورئ خلکه لاس مې وروهو په لار کې بس ته وختمه خو دلته زه اسمان د بد هوس ته وختمه څه یې غوښته سترګو د هر یو کس ته وختمه شل شومه ړوند شومه ګونګې خپل وس ته وختمه ما چې نظر واچو بس کې مې جلۍ ولیده ما یوه پیغله نن په داسې مزدورۍ ولیده صدر صاحب د وخت حالاتو دا جینۍ هر چاته وخندوله دا سپېره خپلې غریبۍ دنیا ته وخندوله مجبوری زور ورکو دا یې تا ته وخندوله مړه بسینې بېوسۍ جړا ته وخندوله دا کنډکټره وه د بس دا یو مجبوره جیلی د حیا ډکه وه په ژبه وه معذوره جیلی رنځ د پلار وخندوله ما ته دا مزدوره جیلی د رور د ګوتو قلم نه تروړي ناسوره جیلی پیټې د غم لاندې وه او ما په خوشحالۍ ولیده ما یوه پیغله نن په داسې مزدورۍ ولیده ما د دې پیغلې د خندا د غاړخ بدل کو ما د مجاز د دې دنیا د غاړخ بدل کو ما یې د هر یو ودا د غاړخ بدل کو ما یې د حسن د سودا د غاړخ بدل کو تصور لاړو 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 په یو کور ودرېدو سترګې یې وچې وې په داسې کونډې مور ودرېدو رب ترې اغستې دواړه خپې په دغه رور ودرېدو د معذورۍ په څپېړ شین په مخ د خور ودرېدو په دغه کور کې مې سایه د بېوسۍ ولیده ما یوه پیغله نن په داسې مزدورۍ ولیده ډېره مننه اخیري بند دی چې د فریاد چغو باندې تورې وې تنبې د دې کور عزت د لور ځان پسې راخ کې ټول نظر و د مور زما فکرونه یې تړلي وو زما فکرونه ټول تړلي وو غریبۍ یې د رور فریاد د کوره یې راتلو او و یو قسم لشور محسنه ای محسنه و محسنه ای محسنه مخکې نور نه ځو اخیري دی دغه ځای محسنه ویلې ولې یار ته ولې جړېدې محسنه زه یې فکرونو نه راوویستم هغې محسنه زه ترې راکوز شوم یو نظر مې په تادۍ ولیده ما یوه پیغله نن په داسې مزدورۍ ولیده